فکر کوم ستاسو سوال ته مستقیم جواب وایم دغه مشران د خپل تاریخ نه غفلوي په انسان کال کوم لار مزل کړي خپل خبرو نه شرمېږي او انتهایی د زلالت هغه کوم ننداره چې د خپل شخصیت دوی وړاندې کوي ولې د دې نه غټ زلالت څه کېدای شي چې دومره بیچاره ملت سره ته ونه درېږي زه فکر کوم دا اوس افغانان چې دي د منځني ختیځ د مسلمانانو د فلسطین وروسته تر ټولو مظلوم خلک افغانان دي چې پاکستانیان په تیرې کوي او دا ذلیل او سره نه ودرېږي زه فکر کوم دي د خپل پخوانه شرمېږي ګورې خو ستونزه همدا ده چې دوی د 1993 یا 94 کال نه هغه مهال چې د داود خان په وخت کې دا خلک لاړل او الته دوی یو سابقه لري د دې خلکو سره یو مسله دویم دوی 40 الا 15 کاله یو شی ترویج کړی تبلیغ کړی دی دا ډیره ګرانه وي چې تاسو په یو لار باندې 40 کاله لاړ شئ او دا غي نه وروسته بیا وایي دا ټول مزل باندې شریفه کاش کما ولا ډېر بد کړی نو زه فکر کوم چې خپل د پخوانه شرمېږي خو که کشران تاسو وګورئ بیا کشران چې هغه سابقه هغه میراث خو خیر د دې په جام کې هو قید دي خو عملین چې په خپل نو هغه طبيعي خبره ده چې هغه خپل خبرګون خي راغه شو مشرانو ته مشران د خپل سابقین د فکر کوم شرمېږي کدا چې نو اوسېږي دغه مظلوم ملت باندې چې څوک ضرور خوب نه کی یعنی موږ اوس انتهایی د مظلومیت ورسته کچې کیو پاکستانیانو په دغه جګړه کې په موږ باندې نظامی يرغل وکړ زمنګ مظلوم خلک وشل په موږ باندې مطبوعاتي يرغل وکړ زمنګ تاریخ د کنځلې وکړلې زمنګ حیثیت د سیاسي حیثیت ته کنځلې وکړلې زه پاکستاني مطبوعات سره ما ګورم هغه حتی د سپکاوي لاړل چې ډیر ټیټ خلک باغله کچې تلل شي ډیر پوه خلک ډیر عالم خلک چې دوی شاید لا پیو کې چې دا ډیر پوه خلک دی او به طرف خلک او هغه هم ډیر سپک شول خپل حیثیت ټیټ ک دا حالت کې کڅوک په افغان ملت باندې ننګ نه کوي د دن ذلیل انسان بل نشته ولې چې کچېره من په نړیوال سټیج باندې غږ درلوده نظامی ځواک مو سره برابر وای ملک کې مو سیاسي ثبات موجود وای بیا پاکستان تیرې کړی وای نو شاید یو تعداد خلک موجود لکه په پاکستان کې ډېر د ګوتو پشمار په وړو کې د مالګي عمر خلک موجود شي هغه ویل چې ګوره مکه وي دغه لانجه دغه جنجال مکه په پاکستان افغانانو باندې تیرې مکه وي نو بیا شاید یو چا به طرفي غوړه کړی ویلې چې جنگ نه دی د مسلمان ور دی موږ سره تاریخ لرو دا به منلو خبره وای